دا هم د صاد برخه او دغه رقم د لام حصه هم پر دې حد باندې په همدې شکل سره دا قسمت هم یوه نیمه نقطه او دغه رقم دا قسمت هم 3 نقطې چې پر دا حصه باندې جلا کېږي د لام الف. اوس راځو د صاد او ی مرکبې ته. په همدې شکل سره د صاد او ی مرکبه ده. چې دا قسمت باید یوه نقطه او دغه رقم د صاد او ی کشیده مرکبه په همدې شکل چون کشیده توری یو څه باریکیانې لري، په هغه کې باید ستاسې ډېر فکر وي، ځکه رنګ هم په خلاصېدو شي او یو څه د قلم حرکت هم مشکل وي. په دې خاطر سره تاسې پر کشیده تورو ډېر تمرین وکړئ. په همدې شکل سره چې دا قسمت باید 2 نقطې او دغه رقم دا قسمت له دې ځای څخه هم 2 نقطې. راځو د صاد او یا مرکبه بله هم چې هغه یې په اردو کې ډېره کارېږي او بعضې خطاطان یې په نسخ خط کې هم کاروي.
په همدې شکل سره ده چې دا قسمت یوه نقطه او همدا قسمت تر دې ځایه پورې دوې نقطې او دلته باید یوه نقطه ځای کړي په همدې شکل سره. دوستانو خدای دې وکړي چې تر دې ځایه پورې مو زموږ درس خوښ شوی وي. که مو چیرې زموږ درس خوښ شوی وي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ ووهئ تر څو راتلونکي ویډیو په اپډیټ شکل در تاسې پورې در ورسیږي. نور مو وخت مه نیسم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.